د پاکستان پوز لپاره بد خو افغانانو ته ښه خبرونه. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن څو مهمو خبرونو ته. وزیرستان کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شوي. د خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان کې په یو بریک کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 2 نور سخت ژوبل دي. د پاکستانی پوځ له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د جنوبي وزیرستان په پاشا زیات سیمه کې د پوځ پر یوه پوسټان نامعلومو وسلوالو برید کړی دی چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. پوځ ویلي چې تر پیښې وروسته سیمه کله بنده شوې او د لټون عملیات پیل شوي دي. د برید پړه د پاکستانی طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې او د 3 پوځیانو د وژلو ادعا یې کړې ده. بلخوا کابل کې د نشهیي توکو د قاچاق په تور 7 تنه ونیول شول. په کابل ښار کې د نشهیي موادو د قاچاق او پلورلو په تور 7 تنه ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فراموز فردوس ازادۍ راډیو ته ویل له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12مه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د هیروین د موټر په ټایرونو کې پټې ښودل شوي وو او په پام کې وه چې پر متادیینو باندې وپلورل شي. همدارنګه تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشهیي توکي ونیول شول. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشهیي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق قریان ازادۍ راډیو ته وویل 215 کیلوګرامه نشهیي مواد دي چې په یوه موټر کې بر شوي او په پام کې وه له هېواده د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. او وروستی لنډ خبر دا چې هرات کې له 10,000 لیټرو زیات الکولو د قاچاق مخه ونیول شوه. د هرات پولیسو د ولایت ته تر 10,000 لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته ویل له نشهیي موادو سره مبارزې پولیسو په ګذرې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1,310 لیټره ایټایل الکول په دروازه کې ونیول شول. د الکول په موټر کې بر شوي او په پام کې وه چې هرات ښار ته قاچاق کړل شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.